شک نسته چې مرګ او ژوند د الله جل جلاله په لاس کې ده. دا دنګ ځوان خو تاسې پیژنئ، شاپور زادران، او دا اوسنی حالت تاسې وګورئ چې په کوم وضعیت کې ده. د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی او په هغه ډول چې لازمه ده کرکټ بورډ او ټول هغه چارواکي او ټول هغه لوبغاړي چې وس او توان یې رسیږي په هغه ډول چې لازمه ده دغه هلک سره همکاري وکړي، منډه ووهي، تر څنګ یې ودرېږي، نه یې ده کړې او نه یې کوي. خو تاسو یاد ولرئ منګه مرده پرست خلک یو، یا مړي ستایو، یا په مړو باندې بیا ویرونه کوو، راټولیږو، هر څه کوو. خدای دې د هلک ته عمر ورکړي، خدای دې روغ صحت ورکړي، خو که مړ څه خدای ناخواسته تاسې وګورئ د کرکټ بورډ له رئیس نیولې تر بل هر لوبغاړي به د ده په جنازه کې منډې وهي، ویډیوګانې به هم وکوي، پوسټونه به هم وکوي، هلته وخت کې به د دروغجنو تمثیل هم وکړي چې موږ یې تر څنګ وو، موږ یې تر څنګ یو، دا خو اوس یې چې وخت ده د هلک دغه وضعیت بیخي وخیم سوی ده. او ورور یې غمیز ادران هم په فیسبوک پاڼه باندې د دعاو غوښتنه کړې ده. دعا تقدیر بدلی، تاسې ورته دعاګانې وکئ، خو له کرکټ بورډه هیله وکئ، له چارواکو هیله وکئ چې پیسې په دې هلک باندې مصرف کړي او تر هغه اندازې مصرف کړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان لپاره په ډیر سخت وخت کې د افغانستان نوم ځلولی، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یې ځلولی دی او په ډیر شهامت سره د خپلې لوبډلې تر څنګ ولاړ دی. اوس که په سخته ورځ ولاړ ده، لومړی باید موږ او تاسې ودرېږو، دعاګانې ورته وکړو، که نور مو د وسه کېږي هغه وکړو. خو په کرکټ بورډ، په چارواکو او په یو شمېر لوبغاړو بیخي حق دی چې د دې هلک تر څنګ ودرېږي او د درملنې لپاره هر ډول امکاناتو ته چې اړتیا وي باید ورته برابر کړي، تر څو د هلک په روغ صحت باندې بیرته وطن ته راستون شي. ملي مشر منظور پښتین رحمان الله ګربز ته د هغه د مور د وفات له کبله د تسلۍ پیغام ورکړی دی. موږ څومره ګډې اړیکې لرو، دا پورته ویډیو وګورئ. ټولو ته ګران رحمان الله ګربز صاحب، ستاسو محترم پلار جان ته، ستاسو محترم ورور عبدالله دین ګربز صاحب ته، ستاسو ټوله کورنۍ، خپل خپلوان، کلي علاقې او ستاسو ټولو مینوالو ته د زړه د تله سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ. د خوږې مورجانې د دنیا څخه په تګ باندې موږ ټول در سره غمجن یو. دعا درته کوو چې الله تعالی دې مورجانې ته جنتونه ور نصیب کړي. الله تعالی دې تاسو ته صبر در نصیب کړي. خدای دې تاسو نور د غمونو نه وساتي. ګران رور مې تاسو ته پته لګي چې څنګه د استعماري جبر د وجې دا ممکنه نه ده چې موږ او تاسو د یو وطن خلک د یو بل سره په خوابت کې مخامخ شریک شو. کنې زه به حتما په خپله درتللی او په دې غم کې، په دې دعا کې به ما په خپله سره د ملګرو شرکت در سره کولی. خو چې داسې ممکنه نه وه، نو دغه غږیز پیغام مې په دې نیت باندې چې دعا هم وشي او تاسو به یې په راتګ قبول کوئ. په فاتحه. ما یاده وکړه چې موږ څه ډېرې ښکلې او ډېرې غښتلې او قوي اړیکې لرو. کله چې وایو لر او بر یو افغان، هغه دغلته دا ناره بیخي رښتینې ثابتېږي چې که په بر وطن او څه کېږي، کوز وطن ورسره خفه کېږي، که په کوز وطن څه کېږي، بر وطن ورسره خفه کېږي. یعنې څنګه وایو چې لر او بر یو افغان. بیا چې کله موږ منظور پښتین ته د ملي مشر خطاب کوو، دغه یې خزیری دی. که په کابل غم وي، که په پکتیا غم وي، که په کونړ غم وي، که طبیعي افتونه وي، که د ظالمو رژیمونو لخوا وي، په کور دننه مسئلې وي، دا سړی زموږ په غم په خفګان باندې راګډ دی. او رښتینې معنا باندې دا چغه ده چې لوی افغانستان زموږ ستاسې د ټولو کور دی. بیا هم رحمان الله ګربز ته د هغه د مور د مړینې د وفات له کبله موږ هم تسلیت وایو. د ملي اتل سره ټول افغانان خفه دي. رب تعالی دې مورکۍ ته
جنت فردوس ور نصیب کی او ملي مشر منظور پښتين نه یو نړۍ مننه چې خپل ملي اتلانو سره په دغه غم کې شریک شو او ویل چې د جبر له کبله د ظلم له کبله چې په منځ کې مواخذن تارونه دي نشم کولی چې فاتحې ته درشم کنه لکه خو چې زه نږدې نه مې په دغه غم کې در سره برخه اخیستې وه. بدبختانه چې شاپور زدران یو ځل بیا د هغه ناوړه او بدمرغې ناروغۍ له کبله ډېر زیات بې حاله پروت دی. هغه شاپور زدران چې مستې دنګې ښکلې ځوانۍ ورسره د افغانستان د کرکټ په ملي لباس کې ډېر زیات عجیب و غریب خوند کاوه. خو مګر د تېرو څو میاشتو راهیسې شاپور زدران د یوې بدمرغې ناروغۍ کړېږي چې هغې کې زه فکر کوم اوایلو کې هغه د سپینو کرویاتو د کمبود مسله وه چې دا ډېره زیاته د خفګان وړ ده. د شاپور زدران ورور غمی زدران تازه پر فیسبوک باندې لیکل کړي دي او دغه انځورونه یې خپاره کړي دي چې زما مشر ورور او ملي اتل شاپور زدران یو ځل بیا ناروغۍ ډېر بد حالت ته وړی دی او انځورونو کې هم ښکاري چې شاپور زدران په وضعیت کې تغییر راغلی دی، داسې تغییر چې خراب شوی دی، د هغه وضعیت په خرابېدو باندې دی. لطفا په خپله هره دعا کې خپل دا ملي اتل په پام کې ونیسئ، هغه ته دعاوې وکړئ. دعاګانې تقدیر بدلوي ګوندي زموږ ستاسې په منځ کې موږ خپل شاپور زدران بیا رک روغ ووینو. خدای دې د خولۍ لاړې دارو کړه، درتللی نه شمه دعا درته کومه.